که 2 کاله مخکې مې ورته ویلی وی چې دغه میوه به بابا صاحب په ډاګ کې د لغمان په شریف ولایت کې به کرل کېږي او ته به بازار کې اخلي ستا به باور نه راته او همداسې ما سره زه به تاسو ته قصه وکړم تقریبا 2-3 کاله مخکې زه چې دلته کله راغلم او دا ځای مې وکتو مې دا خو سره زر دي دا سره زر دي ولې نه خلک ګټه نه اخلي دا دومره ځمکه او لږ د دوستان نه قدم مې ووهل لږ داسې لرې لاړم چې لرې لاړم وډار شوم ځکه دا ډاګ یو قسم خپل آواز لري مې چې لیوه ده چې وم چې یعنې دلته هېڅ هم شی نه و نن په افتخار سره ویلی شم چې الحمدلله زر جریبه نورو خلکو ځمکې نیولي باغونه شروع کړي سرمایه گذارانې کړي دي د لغمان خلک ته وظیفې پیدا شوي دي ځکه چې موږ دغه کار دلته وکړو الحمدلله زموږ باغ تاسو کتلی شئ چې سترګې حده پورې یعنې حده پورې سترګې رسېږي زه چې کوم حده پورې کتلی شم ونې صحتمند دي بسلیم ځکه هم مسلکي انجینران لرو نیک مشورې د خلکو نه لرو او دا هم زه په افتخار سره ویلی شم چې سږ کال به هغه کال وي چې په دې باغ کې موږ یو افغان هم نه مصرفو بلکې دا باغ به قمر ته پیسې ورکوي هغه پیسې به قمر راخلي په نورو کارو کې به مصرفوي نو دا د افتخار ځای دی الحمدلله او د هغه دوستان چې همیشه یې موږ سره کومک کړی همکاري کړې ده نن دا نتیجې تاسو ګورئ